کې محمد زاهد سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده، هغه امام چې په ژبه کې لکنت لري او په صحیح طریقې سره الفاظ نشي ادا کولی او اکثره الفاظ غلط وایي، آیا په داسې امام پسې اقتدا صحیح ده او که نه؟ یعنی هغه امام چې ژبه بنده کیږي، د داسې امام امامت صحیح دی که نه دی؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده، هغه امام پسې لمونځ څنګه دی چې بهتان عادت وي، یعنی هر چا پسې خبرې کوي چې فلانی داسې دی او فلانی داسې دی، او حال دا چې کمې خبرې دا امام کوي دا خبرې په هغه کسانو کې نشته دی، دې امام پسې شرعا اقتدا څنګه ده؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دی باید ووایم، د کم سړي په ژبه کې چې لکنت وي او له کوشش سره الفاظ صحیح نشي ادا کولی، نو د هغه لمونځ په خپل حق کې صحیح دی، لیکن د نورو خلکو لپاره چې په ژبو کې لکنت نه وي امام نشي جوړېدلی. ژبه چې بندیږي، الفاظ سره د کوشش نه په صحیح طریقې سره نشي ادا کولی، خپل لمونځ صحیح دی، خو د بل چا لپاره د دې امامت چې مقتدیانې په صحیح طریقې سره الفاظ ادا کولی شي، د داسې امام امامت هغو لپاره صحیح نه دی. البته که چیرته امام سره له دې چې په ژبه کې لکنت وي الفاظ صحیح ادا کولی شي، اگر که لږ لږ بند کېږي، فقهاو لیکلي دي، نو بیا هغه پسې اقتدا صحیح ده. خو غوره او بهتره دا ده چې امام هغه څوک وي چې هغه په ژبه کې لکنت نه لري او د قرآن کریم د آیتونو حروف په صحیح طریقې نه خپل مخرج نه او په هغه صفت باندې ادا کوي، هغه کس امام شي، نه هغه کس چې هغه په ژبه کې لکنت لري. هندیه په اول جلد کې په 86 صفحه کې باب الامامت کې په 3 فصل کې الفصل الثالث فی بیان من یصح اماما لغیره په دې کې لیکي، ولا يجوز امامة الأثلغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الحروف. د داسې کس امامت چې هغه په ژبه کې بندیږي او بعضې حروف په صحیح طریقې سره نشي ادا کولی، تکلم پې نشي کولی، د دې امامت صحیح نه دی. دا کله اذا لم يكن في القوم من يقدر على التكلم بتلك الحروف إلا لمثله يلتلك له، إذا لم يكن في القوم من يقدر على التكلم بذلك الحروف، فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بها فسدت صلاته وصلاة القوم. د داسې کس امامت چې هغه حروف په صحیح طریقې سره نشي ادا کولی، د دې امامت جائز نه دی الا لمثله. هو که مقتدیان هم د ده په شان وي، د هغو هم ژبه بندیږي، هغوی هم قادر نه دي په تکلم په بعضې حروفو باندې، هغو لپاره امامت صحیح دی. اما که داسې وي، فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بها فسدت صلاته وصلاة القوم، کې مقتدیان داسې وي چې هغه په ټولو حروفو باندې قادر دي چې هغه ادا کړي، هم د مخرج نه او په هغه صفت باندې، نو بیا د دې امام منځ هم فاسد دی او د دې مقتدیانو منځ هم فاسد دی. او همدغې مسئلې ته علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په اول جلد کې 58 صفحه کې باب الامامت کې او خلاصة الفتاوا په اول جلد کې 148 صفحه کې باب الامامت په 15 فصل کې پوره وضاحت ورکړی دی.
دنیا چراغ له صادق الامینا ملائکان د مخکتو لار رازینا د امین پکور وریږي رحمتنا د امین پکور وریږي رحمتنا پدې دنیا چراغ له صادق الامینا ملائکان د مخکتو. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم هغه امام چې د هغه دا عادت وي چې فلانی داسې دی او فلانی داسې دی او حال دا چې کومې خبرې دا کوي په هغو کسانو کې نشته، یعنی بهتان د عادت وي، که دا امام د خپل دې بد عمل نه توبه ونه باسي دا فاسق دی. نو چې کله فاسق شه د صالحینو خلکو په داسې امام پسې اقتدا مکروه تحریمي ده. اما که داسې و چې د دې بد عمل نه چې بهتان دی توبه یې ویستله، نورې چا پسې بد رد نه ویلي او دا یې نه ویلي چې فلانی کې دا فعل دی او فلانی کې دا فعل دی او حال دا چې په هغو کې نه نو بیا اقتدا ورپسې کیږي. همدغه مسئله هندیه په اول جلد کې 4 صفحه کې په 3 فصل کې الفصل الثالث فی بیان من یصلح اماما لغیره او خلاصة الفتاوا په اول جلد کې 150 صفحه کې 15 فصل کې الفصل الخامس عشر فی الامامة والاقتداء په دې ځایونو کې پوره وضاحت ورکړ. شبنم کی خوی المرا گلان وشندا 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 غیگ دا تروش پو کی سپین سحرا گلان وشندا 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 اوخ کو دا شبنم کی خوی المرا گلان وشندا 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 غیگ دا تروش پو کی سپین سحرا